السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو لالمدین او عبدالمنان داسې غمګین غوندې نظم اورو چې ټولو موږ کورمیوال ته ډالې صرف سپیشل دی موږ کورمیوال ته ډالې عمران داسې یو غمګین غوندې نظم ډالې کړی موږ کورمیوالو خلکو. بسم الله الرحمن الرحیم. نظم دی یوه کیسه درته ملګرو د یوې کونډې کوم. یوه کیسه درته ملګرو د یوې کونډې کوم. یوه ورځ د لاسې نیولی و بچی ملګرو، هسې سپېره غوندې لیدی شو تندی ملګرو. بچي ویل ورته مورجانې زمونږ پلار چرته دی، مونږ چې بوځي لږ بازار ته د بازار چرته دی. هغې ویل ورته بچیه هغه ښار ته لاړ دی، درته سودا راوړي هغې پسې بازار ته لاړ دی. مورې د ما دی زه څنګه لیدلی نه یم، لکه د خلکو یې په غېږ کې ګرځولی نه یم. مور ورته وی زویه کیسه را باندې سله کوي، مور ورته وی زویه کیسه را باندې سله کوي، بچیه ځان هسې خفه را باندې سله کوي. ورته یې وی ما ته به وایي چې بابا چرته دی، زما د واړه امیدونو شهزاده چرته دی. هسې د ساعت د مخه پاڅېدو بازار ته لاړو، څه ضروري غونې کې کار و دې کار ته لاړو. نو بچیه هلته په بازار کې چرته بم ولوتو، پلار د ملګرو چاودنه کې ملګرو سره سم ولوتو. د چم ګوند خلکو یې ما ته اوازه راوړله، ورپسې وروستو د بابا د جنازه راوړله. د چم ګوند خلکو یې ما ته اوازه راوړله، ورپسې وروستو د بابا د جنازه راوړله. په دغه وخت کې چغې جوړې شوې، غوغا جوړه شوه، زمونږ په کور کې متم جوړ شو، کربلا جوړه شوه. بچیه دی به مې چاودنه کې زه کونډه شومه، مرګ مې ټیکری وړو، سرتوره شوم، بربنډه شومه. د هغې ورځې نه بچیه ګرګبلې یمه، د هر چا در کې خیر غواړم لاس نیولې یمه. د چا زړګی را باندې وخوږېږي څه راکړي، د ستاسو چای ته څوک چای څوک خوږ راکړي. وایي مورې ارمان دی چې بابا خو مې لیدلی وی لږ، لکه د خلکو یې په غېږ کې ګرځولی وی لږ. دی به بچی راته ویل ما به بابا ویلی، ما به لاس ګاډې ترې غوښتلی دی به ښا ویلی. او اوس در نه څه نه غواړم لږه ګزاره کومه، چېرته د سپي ونه خوري زه به دې پیره کومه. ځکه چې ته په هر یو در راته سوالونه کوې، زمونږ دپاره څه درانه درانه کارونه کوې. زمونږ دپاره څه درانه کارونه کوې. مورې زمونږ په شانې ډېر به یتیمان ګرځېږي، د خپل بابا به د لیدلو په ارمان ګرځېږي. بچیه ډېر په پښتونخوا کې یتیمان شوي دي، تا په شان ډېرې د لیدلو په ارمان شوي دي. وایي مورې د خلک بې ګناه مورې د خلک په ارځای چاودنې ولې کوي، ډېر بې ګناه مړه شي د خلک ویشتنې ولې کوي. بچیه دلته مینه چرته، محبت چرته دی، اوس خلک جاهلان دي، محبت چرته دی. بچیه دلته خلک وینې څکي مرګونه کوي، زویه وړو کیسو باندې جنګونه کوي. او بچیه ته په د چا کار کې هېڅ کار نه لرې، په دې جاهل وخت کې یار نشته، څوک به یار نه لرې. بچیه دلته کې د کوره څوک وتلی نشي، په وخت نه وخت کې څوک د یارې ګرځېدلی نشي. مورې دعا کوه مورې بېغمه شه، دعا کوه ازار ونه کې، په کور د ننه کې نه نور چرته کې کار ونه کې. بس د که خیر وي رالوی شم مزدوري به کوم، لکه د پلار په شانې ښه سخته خواري به کوم. مورې په کور کې به د نوره څه کمی نه راځي، راته دعا کوه چې زوی ته دې مرګی نه راځي. نوره کیسه درته ختمومه، په رالوی شوی یم بس، او داسې شکر دی هر څه باندې پوه شوی یم بس. ډېر آی چې وکیل چې کوم شعر لیکلی زه به دا وایم چې دا دي بالکل موږ په معاشرې سره ریلیټډ دی. عمران عبدالمنان داسې د څه وجه دی چې دومره د غمزپله شعر دی هغه نظم دی لیکلی. خو دلته تاسو ګورئ د افغانستان د پاکستان چې څومره علاقې دي دا ګورئ، ورځې نه ورځې یو چاودنه کېږي، په هغې کې ډېر خلک یتیمان شوي، کور نه 2 3 4 شپږ لس کسان مړ کېږي. نو بس څه کله چا په کور باندې غم وي نو ته به خامخا محسوسوې، ځکه تا میلاد کې غم وي، تا ته به خامخا د غم هغه رڅي کشش رڅي. تا په میلاد کې خوشحالي وي، تا زړه کې به خوشحالي وي. نو مو څه د څوره علاقه په دې کې د غم اثرات غمزپلي دي ټول، نو ځکه مو په د ذهن باندې د غم والا اثرات رڅي. ډېره مننه عبدالمنان. یو جان مننه مه کوم، له توجه سره یو جان مننه.